پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب ستاسو د لاسونو په پلاکان کې نن په پیښور ښار کې د لوی پښتون لوی مبارز او قهرمان ایمل خان مومند بابا په یاد کې یو ستر سیمینار د وزیر ګل محمد خان پښتو اکیډمي او د صابر د رڼا ملګري تحریک د سوري لاندې وشو چې په دغه سیمینار کې د صوبې د ګډ ګډ نه شاعرانو ادیبانو او دانشورانو په ګڼ شمیر کې شرکت کړی و د نظامت فرایض ظفر علي ناز او سید عباس شاه عابد ترسره کړل د دغه ستر سیمینار صدارت ډاکټر پروفیسر عباسین یوسفزی کولو او د کوربه په حیث ورسره سید صابر شاه صابر هم ناستو چې پکې په مشران ملمانه څه په دا ډول راغلي وو فیصل مومند عبدالناصر شیخ ګوری ډاکټر عارف کاظمی ډاکټر مالیار پروفیسر نورالامین یوسفزی ډاکټر علم یوسفزی امان الله نصرت میرویس خان چکنوری شمس مومند ملک فردوس خان مومند فضل معبود سائم سید ایمل شاه جانزیب دلسوز فضل غفور غفور فضل نعیم حاجی عبدالمالک افریدی لائق زمان مومند خالد ایوب او لائق زاده لائق موجود وو په دغه محفل کې د ایمل خان مومند بابا د ژوند او د پښتون قوم د پاره په خدماتو باندې تفصیلی رڼا هم واچول شو او ورته منظوم خراج عقیدت وړاندې کړی شو پس لدې بیا یو آزاده مشاعره هم وشوه چې د تیر ماسخوتنه پورې جاری وه په دې موقع ډاکټر عباسین یوسفزی انګازي ټي وي ته د سیمینار په حواله د ټول اول خو زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ نوموړی لیکوال سید صابر شاه صابر چې دی هغه یو داسې کارنامه کړې ده چې د یو داسې مشر ایمل خان بابا زمونږ د تاریخ یو ډېر ژوندی او ډېر لوی شخصیت دی او د هغې کار او کردار چې دی د هغې پیژندګلي ده نو دوی زمونږ نه دا مشران ورکیږي زمونږ په نصاب کې مشران نشته نو بیا لیکوالانو دا ذمواري ده چې ولس ته دا ورسوي نو په ایمل خان بابا باندې راټولېدل او د هغې په هکله باندې مقالې ویل د هغې په هکله کتاب لیکل دا ډېر لوی کار دی او په کار دا ده چې زموږ د هرې قبیلې د هر قام د هرې سیمې ادیبان شاعران او لیکوالان دا کوشش وکړي چې خپل باباګان چې دي هغه متعارف کړي خلکو ته دنیا یې وویني د دنیا ډېر واړه واړه شخصیتونه موږ ته ډېر غټ غټ جوړ کړی شوي دي او زموږ ډېر غټ غټ شخصیتونه موږ ته ناخبره یو زموږ بچي ته ناخبره دي نو په کار دا ده چې موږ د نصاب او د کتاب په ذریعه باندې ولس ته د خپل باباګان ورسو او د هغې هغه ځلن بلن کردار هغه ژوندی کردار څنګه چې د ایمل خان بابا دی هغه ټولو ته ورسو د ایمل خان بابا په تاریخ کې د مغولو خلاف یو داسې مبارزه ده چې هغې د دې وطن په آزادولو کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی مونږ یې د مغولو د غلامۍ نه خلاص کړي یو مونږ د مغولو د ظلم او جبر نه خلاص کړي یو د هغه او دریا خان بابا دا دوه چې یو افریدی بابا او دریا خان او ایمل خان بابا مومندو دوی دواړو په شریکه یو مجاهده کړې ده او په دغه وخت کې د یوسفزو بابا او باکو خان بابا نو دا درې باباګان چې دي دوی ډېر لوی کار ادا کړی دی الله دې ورله ډېر اجر ورکړي او الله دې د هغې نامه او د هغې کار ژوندی ساتي د دې سیمینار کوربه سید صابر شاه صابر انګازي ټي وي ته څه دارنګې خپل تاثرات وړاندې کړل بسم الله الرحمن الرحیم اول خو د انګازي ټي وي مننه کومه او بل دا چې دا د ایمل خان بابا سیمینار دی په دې 400 کم خوشه کال کې دا په لومبي ځل د ایمل خان بابا په یاد کې سیمینار په لره پښتونخوا کې کیږي دا سیمینار د وزیر محمد ګل خان پښتو اکیډمي او د صابر د رڼا ملګري تحریک د سوري لاندې کیږي او دا تاسو لیدلې به چې په یو ډیر عظیم شان شکل کې کیږي ځکه د لوی سړي سیمینارو نو موږ چې په لوی شکل کې وش تاوان بم کیږي زموږ د جیبونو نه بم کیږي خو دا شخصیت چې و دا د هیرولو نو لکه چې دا څنګه پښتنو هیر کو ایمل بابا د خیبر غازیو او د مغول ښکیلاک او مغول غاصب لوی او د سر دشمنو هغه د پښتون په ننګ باندې توري وهلي دي هغه د پښتون په ننګ ولاړو د افغان په ننګ باندې توره تړلې وه هغه وخت چې خوشحال خان خټک هم له پښتون نو د مغولو په فوج کې سرداري او نوکري کوله هغه وخت هم ایمل خان مومن او دریا خان افریدی پښتانه نو ایمل خان مومن د دې دا واحد صاحب سیکه باچاو یعنی د دینه مخکې ورستو دارنګ باچا نه دی تیر شي پښتنو کې چې خپل سیکه و نو ډیر لوی پښتنو پښتانه د سره ولاړو پښتانه
که چرته راټول شوي دي نو هغه ایمل خان بابا سره راټول شوي دي یا د خدای خدمتګار تحریک کې راټول شوي او په یو ځای یا ایمل خان بابا سره. نو دا سیمینار ډیر نن په سپرنګ کارنیول هوټل کې کیږي. ډیر لوی سیمینار لوی شخصیت راغلي دي د لری بری پښتونخوا د کې موږ سره ډیرو خلکو ملاتړ هم کړي د خپل وس مطابق. زه دا ټولو مننه کوم او ستړي را سره کړي منډې را سره وهلي دي. خصوصا زه دلته کې د نذیر احمد خان مومن د عباسین نوابزی ډاکټر عارف کاظمی او ناصر شیخ کوري مننه کوم چې د سلورو پښتنو تر خپل وسه مون سره پښتو پاللې ده. سید شهزاد بادشاه انګازي ټي وي سره خپل تاثیراتو کې صدارنګي وینا وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله بحمدی سبحان الله العظیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم علیه. تاسو یو جهان مننه. زمانوم سید شهزاد بادشاه شهزاد دی او څنګه تاسو ته معلومه ده چې دا نن کوم سیمینار کیږي دا د زمونږ د سر اتل ایمل خان بابا په باره کې دی او یقینا چې مونږ دا وایو چې مونږ کشران چې دي ځوان کول چې دي زمونږ کشران چې دي هغه د خپل مشرانو د خپل اسلاف د هغې د کارنامو ایون تر دې چې د هغې د نومونو نه دي خبر چې زمونږ مشران څوک دي. نو په کار ده چې دا داسې کمې د سوري کېږي په دې کې مونږ چې کوم پکې پوهان راځي لیکوالان راځي شاعران راځي د قلم خاوندان راځي هغې په دې کې کوشش دا کوي چې مونږ خپل اتلان چې دي هغه وستایو او د هغې چې کومې کارنامې دي هغه مونږ خپلو کشرانو ته وښایو چې هغې د ځان دپاره دا د لارې رونو مشال کړي. یقینا چې قومونه ډیر دي او اسلام د دې اجازه نه ورکوي چې د تفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خو بیا هم چې دا قومونه جوړ شوي دي دا د تعارف لپاره جوړ شوي دي. نو موږ په دې باندې فخر کوو چې موږ رب العالمین په خپل مخلوق کې پیدا کړي بیا په خپل مخلوق کې اشرف المخلوقات پیدا کړي انسانان. بیا کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تؤمنون بالله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بهترین امت کې پیدا کړي او بیا دا چې په دغه امت کې بیا پښتانه چې یو غیرتي په کوم اوصاف ورته الله تعالی ورکړي دي په ملمستوب کې په غیرت کې په ننګ کې پښتو تورزنۍ په ارسه کې. نو په کار دی چې کوم زمونږ هغه پښتانه زمونږ مشران دي ټول مشران خو چې کوم زمونږ پښتانه مشران دي په کار دی چې هغه مونږ د خپلو کشرانو ته مخې ته راولو. یقینا چې په دې کې رحمان بابا خوشحال بابا دا عمل بابا چې شو وزیر غلامت خان بابا نور شو یا په دینی میدان کې چې دي چې دا به ووایو چې د حضرت سید علي ترمذي پیر بابا علیه رحمت شو اخوند رضا بابا صاحب شو داسې نور چې کوم اولیاء کرام دي یقینا چې هغې د دین ډېر لوی خدمت کړی دی او په دې خاوره باندې په دې باندې موږ د ډېرو ناروا او د کړکېچنو لارو نه موږ راستانه کړي یو. نو په کار دی چې دا که د پښتو خدمت شوی دی که د پښتنو خدمت شوی دی که د دین خدمت شوی دی په کار دی چې هغې دغه مشران چې دي هغه موږ د زړه د اخلاص د هغې په ډېر احترام په درناوي سره هغه موږ وستایو او د خپلو کشرانو ته کم از کم خپلو کشرانو ته د هغې هغه نومونه وښایو د هغې کارنامې چې دي هغه ورته وښایو چې هغې د لارې ورور مشال کړي او سبا چې کم از کم دا کشران چې دي چې موږ په نړۍ کې هسکه غړی دا کېدی شو چې زموږ مشران چې دي نو هغې دومره کارنامې کړي دي. په دې باندې ډېرې زیاتې خبرې کېدی شي خو ستاسو یو جهان محترم عبدالناصر شیخ کوري صاحب خپل تاثرات د انګازي ټي وي سره شریک کړل. زما نوم عبدالناصر دی شیخ کوري په نوم باندې زه تخلص لرم او زه د ټکسلا میوزیم کیوریټر یم د هغې انچارج یم او دا نننی پروګرام چې دی نو دا خو ډېر زیات د ستاینې وړ دی ولې چې د پاچاجي چې دی په دې هکله د دو ډېر زیات زه به دا ووایم چې خدمات دي د ټول عمر داسې کارونه کړي دي چې دوی د پښتنو مشران کم چې موږ ته یا پښتنو ته پته نشته هغه دوی مطلب دا دی چې میدان ته کړي دي دوی په هغې باندې کار کړی کتابونه پې لیکلي دي نو دا هم د ډېر د ستاینې وړ پروګرام دی او زه به دا ووایم چې موږ ته ډېر زیات ضرورت دی پښتنو ته ولې چې موږ ته پښتنو ته د بده مرغه د خپلو مشرانو متعلق بالکل لا تالان چې کوم زنګ تیر شوي زنګ چې کوم مشران تیر شوي د هغې په باره کې بالکل ډېر کم معلومات دي. د داسې قسم سیمینارونو د داسې قسم پروګرامونو موږ له ډېره زیاته حوصله افزایي کول پکار دي او موږ ته پکار دا ده چې موږ مطلب دا دی چې په دې کې په بھرپور طریقه شرکت هم وکړو او موږ دا سیمینارونه لکه مطلب د پېښور نه علاوه د پښتونخوا په نورو علاقو کې موږ دا وکړو او موږ د ډېر زیات ولې چې زه بیا د یو خبره کوم چې د بده مرغه پښتنو ته د خپلو اتلانو بالکل مطلب دا دی چې متعلق معلومات نشته زنګ په دې خاوره باندې
د اوس نه د زرګونو کالونه زمونږ په دې خاوره ډېر زیات اتلان تیر شوي دي، ډېر بادران تیر شوي دي، ډېر خخه د پګړۍ خلک تیر شوي دي، خو هغه د انګریزانو خلاف یا د مغولو خلاف یا مختلف مطلب دا دی چې هغوی جنګونه کړي دي، هغوی جهادونه کړي دي، خو هغه د بده مرغه بالکل لکه د تاریخ په پردو کې هغه بالکل پټ دي. مطلب دا دی چې هغه د چاته ښکاره نه دي. نو چې داسې قسم پروګرامونه کېږي نو انشاءالله تعالی د دې به ډېر ښه نتایج راشي. پښتنو ته به د خپلو مشرانو په باره کې پته ولګي. همدارنګه په خپلو تاثراتو کې انګازي ټي وي ته د لرې پښتونخوا کونړ سیمې ډاکټر مالیار څه په دې ډول وینا وکړه. دا سیمینار چې د پښتنو د یو نومیالي زړور او باتور مشر په اړه باندې تیار شوی دی، دې کې ډېرو ملګرو سره منډې ترډیم کړي دي. زموږ دپاره دا او زما دپاره خو دا یو نوی دغه دی پلیټفارم دی، خو د نورو پښتنو دپاره راتلونکي نسلونو دپاره د داسې سیمینارونو منعقدول او به خاص کر صابر شاه صاحب منډې چې تاسو ټولې ښه پېژنئ، د هغه منډې ټولې او د پښتو دپاره دغه خدمتونه د داسې سیمینارونو د عیارولو په خاطر باندې چې پښتانه خپل اتلان وپېژني او دغه سیمینار چې نن د پښتنو د ویاړ چې زموږ د سر ګل دی ایمل خان بابا په ویاړ باندې جوړ شوی دی. امید کوم چې د دې سیمینار نه ډېر پښتانه ایمل خان بابا وپېژني، د هغه په ژوند کې چې څه تېر شوي دي، د هغه کومې مبارزې کړي او هغه چې کوم د پښتون قوم دپاره هغې منډې ترړې کړي دي، قربانیانې ورکړي دي، هغه پټې پاتې نه شي او پښتنو ته راښکاره شي. انشاءالله العزیز چې د دې سیمینار نه به موږ یو څه نوي زده کړو. د دې سیمینار په حواله ډاکټر عارف کاظمي صاحب هم خپل تاثرات د انګازي ټي وي سره څه په دا رنګ شریک کړل. زما نوم ډاکټر محمد عارف کاظمي دی، د برې پښتونخوا د خوست سیمې سره تعلق ساتم. نن ډېر ځان ته د ویاړ ځای بولم چې د دومره یو عظیم شخصیت په نوم جوړ شوي کنفرانس کې د ایمل خان بابا غوندې شخصیت په نوم جوړ شوي یو سیمینار کې زه برخه اخلم. دا د ټول پښتنو دپاره ویاړ دی. زه د دې نوښت په وجه خپله پیر صاحب صابر شاه او د دې هغه د سیمینار ټولو منتظمینو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. ایمل خان بابا هغه عظیم شخصیت و چې پښتون قوم پښتون ټبر د انګریزي ښکېلاک په وجه دړې وړې شوی و، ټوټې ټوټې شوی و. د روښانیانو د تحریک نه، د میا پیر روښان بابا د تحریک نه راوروسته چا چې پښتون سره یو کړو، چا چې پښتون سره متشکل کړو، چا چې پښتون یو موټی کړو د ښکېلاک په مقابل کې، د مغولي ښکېلاک په مقابل کې، هغه بالکل هغه بل څوک نه و، هغه ایمل خان بابا و. هغې تاریخ پرېښودو، هغې یو نظم پرېښودو، هغه یو اداري یو اډمنسټریشن یو سیستم یې پرېښودو. د هغې په نوم سکه ده، د هغې په نوم ویاړ دی. خو له بده مرغه چې پښتانه خپل مشران هیروي لګیا دي، خو داسې خلک هم شته چې نه یې پرېږدي دا هیرولو ته چې په هغې کې د دې ټولنې دا ټول منتظمین یادولی شم. موږ د دوی سره یو قلبا روحان جسمن. دوی د خدای کامیاب. په سیمینار کې شریک د میرویس چکنوري صاحب نه چې د دې سیمینار په حواله وپوښتلی شول، نو دوی انګازي ټي وي ته څه دا رنګې وینا وکړه. زما نوم میرویس چکنوري دی او دا نن چې کومه غونډه ده په دې تالار کې، په دې حال کې، د سالون کې دا چې څوک راجمع شوي دي، راغلي دي، دا ډېره لویه غونډه ده. دا د یو ډېر لوی نومیالي او ننګیالي په یاد باندې غونډه ده. دا د افغانستان په هغه خلکو کې، په هغه قطار کې دی، په هغه لومړي قطار کې دی کوم چې د افغانستان د دستار او د افتخار خلکو. ایمل خان بابا، ایمل خان مومن هغه کارنامې لري چې هغه کارنامې تاریخ نشي هیرولی، او هغه کارنامې خپلو څه چې د پردو تاریخونو کې هم د هغه د کارنامو او د هغه د ویاړونو د ننګونو ذکر راغلی دی. الله پاک دې دغه شانتې خلک ډېر بیا بیا په موږ کې پیدا کړي چې بیا دا زموږ ملت پرې راجمع شي، ملت پرې راټول شي. او دا صابر شاه صابر سره دې الله پاک ډېر ښه وکړي چې هغه د داسې عمر نه هغه دا غونډې شروع کړي دي چې هیله د هغه دا شونډه به شنه شوې وه، او اوس دا د په ګیره کې سپین ټکي د وړاندې نه ښکاري، او د هغه په ابتکار او د هغه په همت باندې دا غونډې کېږي. هغه سره د الله پاک. همداشان حاجي عبدالمالک افریدي هم د یو سوال په ځواب کې انګازي ټي وي ته وویل: بسم الله الرحمن الرحیم. چې سیمینار د ایمل خان مومند سے په یاد کې جوړ شوی دی او صابر شاه موږ ټول د هلې ځلې چې سوره دي د صابر شاه
په نگرانۍ کې کیږي او موږ د داسې مشرانو داسې سیمینار ته هر وخت حاضر یو چې په هغې کې د موږ د پښتنو مشران یادېږي یا د هغو په یاد کې څوک هغه د دوی تاریخ را ژوندی کوي نو موږ د داسې پښتنو د زړه د تل نه هغه قدر او احترام لرو. باقاعده داسې کسان دي چې دا ټوله دنیا یې پېژني د ستورو په شانتې پړکېدلي خلک دي او د موږ دپاره دغو ډېرې زیاتې قربانۍ دي خو د هغې قربانۍ په بنیاد باندې که سوونه کاله تېر شي موږ یې نشو هېرولی او موږ به کوشش دی چې انشاءالله موږ دا شانتې سیمینارونه را جوړ کړو موږ پښتانه یووالي یو بل څه پېژنګلي وشي او په خپلو کې چې دی یو بل وپېژنو او د خپل نیکونه وپېژنو موږ خپل نیکونه غلط شوي. ملګرو دا و ادبي ریپورت چې تاسو وکتو. غواړي اجازت کې سفریده انګازي ټي وي سپرینګ کارنیول هوټل پېښور.